الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. سورة والتين دا سورة مبارک چې دی دا مکیه دی. اکثر مفسرین پر دې باندې دي وروسته د سورة البروج نازل سوی دی. آیاتونه د دې مبارک سورت اته آیات لري. ټول کلمې 40 کلمې لري. ټول حروف 105 احرف 105 حرف لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغه سورت مبارک په سفر کې د ماخستن په لمانځه کې به په یو رکعت کې والتین و زیتون وایي. راوی مبارک وایي فما سمعت احدا احسن صوتا ولا قراءة منه صلی الله علیه و آله وسلم. وایي در دغه ښایسته صوت و غږ نو ما د بل چا بیا نه و اورېدلی لکه د نبي علیه السلام مبارک چې و چې ده به د ماخستن په لمانځه کې والتین و زیتون شریف سورت وایه په سفر کې او نه مې داسې ښایسته قرأت د بل چا څخه اورېدلی. او بل روایت کې راځي هغه وایي ما لمونځ د ماښام وکړي په نبي علیه السلام مبارک پسې دا صحابي وایي فقرأ والتین و زیتون دا یې تلاوت کړي. او عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه هم ویلي چې نبي علیه السلام د ماښام په لمانځه کې والتین و زیتون وایه ډېرې خوندورې وایه. او بل صحابي واي ابن قانع وابن سكين وشيرازي في الألقاب عن زرعاء ابن خليفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمامة يمامية سورترالم فرمای اسلام عرض کی خو ما اسلام دستی راوړي چې نبی علیه السلام مبارک فرما اسلام عرض کی زه مسلمان شوم. چې کوم وخت موږ فلما صلینا چې موږ لمونځ ادا کوي الغداء د سهار نبی علیه السلام مبارک قرأ بالتین و زیتون په سفر کې و والتین و زیتون و انا انزلناه فی لیلة القدر. نو دا نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دا سورت مبارک ډیر خوښ. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. والتین خدای پاک فرمایي چې زموږ د قسم وي په تین په انځورو سره انځورو سره دي زموږ قسم وي. والزیتون او زموږ د قسم وي په زیتون سره چې دا موږ د زیتون تیل بولو خو دا هم دغسې یو میوه ده ډېره مبارکه میوه ده. و طور سینین او زموږ د قسم په جبل طور سره سینین چې ښایسته یا مبارک دی. او زموږ د قسم وي هذا البلد الامین په دغه ښار امین سره چې مکه معظمه ده. اوس دلته چې الله جل جلاله په تین سره قسم وفرمایه او په زیتون سره چې دا مشهوره میوه ده ټوله انسانان یې پیژني تینکم و زیتونکم ستاسو دغه انځر دی او دغه زیتون دی. او دغه انځر چې دی الله جل جلاله قسم پکوي دا هم غذا ده هم میوه ده هم دوا ده. او غذا چې دوای دا طعام لطیف دی نرم خوراک دی سریع الهضم ډیر ژر هضمیږي. لا يمکث فی المعده په معده کې ډیر درنګ او دوام نه کوي
یلین طبع، دا طبیعت نرمۍ د انسان، لکه دماغ ته چې غوړي ورکړي چې انځر څوک خوري دماغ یې نرموي. ویقلل البلغم، بلغم د انسان چې په نس کې دي دا ورکموي. او کلمې پاکوي. او کچېرې د سړي ادب دې وي په شاشدانه کې څه مشکل وي، راسته سم که دا نه به پوهېږي که اوس در وشوم څه لیونی دي دا اوس برارې دي هغسې ورته ګوري. په شاشدانې مریضي دا ډېره سخته ده. دا مریضي په ډېرو انسانانو کې وي، ډېر په عذاب وي باره. او کله کله د دې اپریشن وسي ادب جدي وي، بیا د خپل ادرار نسي ټینګولی. د شاشدانې دغه تاوان دی چې عملیات سي. خو کوم مشکل چې په شاشدانه کې وي، ریګ وي، بل شی وي، ګډ سوي وي، هغه ټوله په دا انځرو سره د شاشدانې څخه لرې کېږي، شاشدانه پاکېږي. او بدن ښه تیاروي. کې ډنګر سړی وخوري بدن تیاروي. او کمې اینه چې ده داسې کوچني کوچني سري لري چې دا بند سي هم اینې ته مشکل چیرېږي، تریخي او اینې ته دغه سري یې خواپاکې ورساتي دغه انځر. او هو خیر الفواکه و احمدها، خیر د میوو ده او ډېر صفت یې سوی دی. او هم دا تداوي ده، خلک ته دوا کوي په دې انځرو سره چې دغه موږ ضد د مکروب شیان دا خلک استعمالوي و چش کوي. دغه صفت ټوله په دې کې شته، یعنی د انسان په وجود کې مکروب ختموي. او حدیث شریف کې داسې هم راغلی دی چې ابو نعیم د ابي ذر رضی الله عنه په روایت سره نقل کوي انه یقطع البواسر، دا بواسر مریضي دا هم ورکوي، د منځه څخه وړي. او دا خو د دې منافع وي د انځرو. او چې سړی په معده کې سخت قبضیت ولري یا دوامداره قبضیت ولري، هم په دې انځرو سره حل کېږي هغه مشکل چې کلمې صفا کوي. او زیتون چې دي په دې په حق کې هم دا میوه ده، هم کتغ دی، هم دوا ده. درې صفات لري زیتون. پاکه میوه ده، ادام دی، ادام کتغ دی، لکه موږ چې بانجانو بینډۍ پخوو کتغ دی، ډوډۍ پرې خورو. په زیتون پرې داسې ډوډۍ خوړه کېږي. زیتون تیل دی، په وروجو کې لا خلک ګډوي. او دوا هم د تداوي دپاره هم استعمالیږي چې ډېر مرضونه په دې زیتون سره الله جل جلاله جوړوي. او په ډېرو دواو کې دغه زیتون ګډېږي، تیل یې ګډېږي. او الله جل جلاله د دې درختې په حق کې په سورة نور 15 لمبر آیات کې 15 لمبر آیات کې فرمایلی دي. 15 که 15 ګروپس ما سره کې لري دي عشاء يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يوقد من شجرة مباركة معنا بلیږي د درخت څخه چې هغه مبارکه ده، د زیتون درخت ده، نه شرقیه ده نه غربیه ده، په منځ کې ده. او داسې حدیث شریف هم راځي چې کلو الزیت، خوري دا غوړي د زیتون، ودهنوا به، په دې سره بدنونه غوړوي. فانه من شجرة المبارکه، دا نبی علیه السلام دا د درخت مبارک څخه دي. انو په آیات شریف کې هم دا مبارکه ورته ویل شوې. نو ډېرې فواید، ډېرې تداویانو کې دغه زیتون ګډېږي. او که څوک هېڅ شی ونه لري، د هغه غوړي دي په ډوډۍ په پورې کوي، کتغ دی، نو ډېرې ګټې په دې زیتون کې هم موجود دي. او هذا البلد الامین، زموږ د قسم وي په دغه ښار سره چې امین دی. من دخله کان آمینا، آیات شریف دی سورة آل عمران 99 لمبر آیات کې راځي که څوک داخل سو هغه به په امان کې وي. نو زموږ د قسم وي په دغه بلد سره چې امین دی، د امن و امان ځای دی. چې مکة المکرمه پکښې کې د التي کرمه الله، چې الله جل جلاله دا ښار مکرم کړی دی په کعبه مشرفه سره، او دا ښار یې مشرفه کړی دی، ځای د امان یې ګرځولی دی. بمیلاد النبي صلی الله علیه و آله وسلم، چې
چې الله جل جلاله د خپل نبي مبارک پیدایښت په دغه ښار کې کړی دی و ارساله فيه او الله جل وعلا رسول منتخب کړی دی په دغه ښار کې ده بلد الامین کې چې مکه شریفه ده نو ځکه دا امین دی امینا لانه آمن و مأمون فيه دا ځای د امن دی او سړی به مأمون وي فيه په دې ښار کې هیڅ مشکل به نه وي په دې کې نو الله جل جلاله قسم یاد کوي په دغو ځایو سره چې بلد الامین دی نو بلد الامین وایي دا ځای د شوکېدو د وحي د الله جل جلاله دی والعزم رسولان هم وایي په دا ځای کې و ابراهیم علیه السلام هم دلی وطن د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د نبي علیه السلام مبارک او څه چې هغه روشنایي د هدایت بشریت لره د اشعار مبارک څخه راغلی ده چې نبي علیه السلام مبارک د ځای څخه خپل تبلیغ شروع کړی دی نو هغه نور د هدایت هم د اشعار څخه ټولې دنیا ته پراګنده سوی دی او طور سینین هم دغسې ښایسته ځای دی چې دا د محبت د تورات پر موسی علیه الصلاة وسلام سوی دی چې الله جل جلاله قسم په وکړي چې و طور سینین په هغه غره سره چې ډېر مبارک او ښایسته دی او د هغه رقم غرونه د بیت المقدس دا ښه دي چې الله جل جلاله عیسی علیه الصلاة وسلام د دغه غرو څخه راستولی دی رسول و نصاراو او نبي علیه السلام مبارک د غرو څخه د مکې شریف دا درې اماکن ډېر مقدس دي یو طور سینین دا غر د جبل طور بل د بیت المقدس غرونه او دریم د مکې شریف غرونه نو جواب د قسم به داسې چې زموږ په دغو شانو ټولو سره د قسم وي په دغو درو شانو سره چې له خامخا قد په تحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی دی الانسان جنس انسان فی احسن تقویم په ښایسته تقویم غالب کې یعنی اننا خلقنا الانسان فی احسن صوره په ښایسته صورت کې مو پیدا کړی دی و اجمل شکل او په اجمل شکل کې مو پیدا کړی دی که ته اوس یو چا ته ووایې چې دا خپل شکل ته پر مژک ورکوې د ځانه څه مژک جوړوې نی ورکوي پر یو بل چارپایه ورکوې نی ورکوي نو ځکه دا احسن تقویم دی او منتصب القامه جګ قامت خدای پاک ته درکړی اوس دا حیوانات پر څلورو د جګ نشي درېدی او مستوی الاعضاء اعضاء ټوله مساوي دي او بل دا ترکیب چې سوی دی د بندو حسن ترکیب دی ښایسته تأکل ترکیب الله جل جلاله ورکړی دی یأکل بیده خوراک په خپل لاس سره کوي اوس تاسې اوښ وګورئ په خوله خوراک کوي دا نور پسونه نه دي که دا ګرده په خوله باندې خوراک کوي چې دا ډېر بدرنګي ده د یو چا دپاره خو انسان الله جل جلاله داسې پیدا کړی دی یأکل بیده په خپل لاس سره خوراک کوي چې په دا خپل لاس سره تمیز کوي ښه و بد وي په دا لاس کې لا ایسته کوي هډوکي په دا لاس کې لا خولې ته نه وړي حیوان خو نو په شونډانو خوري بیا نو خولې ته که ځینې تیر کې راوغورځوي او یتمیزه تمیز کوي دا انسان په علم فکر سره په خبرو سره په تدبیر سره په حکمت سره د ښو د بدو تریو خوږ رنګونه هر څه تمیز په علم و فکر و کلام و تدبیر و حکمت سره کوي نو ځکه چې دی داسې ډېر خصوصیات لري نو الله جل جلاله په دې مځکه کې انسان خلیفه وګرځوي وای عیسی ابن موسی الهاشمی دا یو نفر وای د ډېر د خپل کوروالا سره محبت درلودي حبا شدیدا یې درلودي نو یو ورځ پر یو شي
ورته وویله ولته پر ما په 3 طلاقه سره طلاق یې ان لم تکوني احسن من القمر، که چیرې ته در سپوږمۍ ښایسته نه وې نو په 3 سره طلاقه پر ما طلاقه یې. نو هغه واده کې ډېر شور جوړ سو چې ماینه مې طلاقه سوله. سهار ډېر پښیمان و. نو منصور باچا و په هغه وخت کې د هغه کور ته رالی، په دې خبر کړي داسې چم راسه سوي. نو هغه دستي فقهاو مفتیان د عراق ټوله سره راجمع کړل. نو بیا دا خبر ورته مابین ته کړله، خو ټولو دا فتوا ورکړله چې دا طلاقه ده الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنیفه، یو شاګرد د ملګرو څخه د ابو حنیفه رحمت الله علیه و د امام صاحب. فانه کان ساکتا، دی پټ خلو خبرې نه کولې. وروسته منصور ورته فکر شو ما لک لا تتکلم، ته پیښه د تعالی ته ولې خبرې نه کوې په دې مجلس کې د علماو فقهاو مفتیانو؟ ته خو هم یو عالم یې، د امام صاحب مبارک شاګرد دی. نو دې سړي وویل بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين فالإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه ويا أمير المؤمنين منصور باچا إنسان دي أحسن الأشياء دي ولا شيء أحسن منه در دبل شایسته نسته. نو پر دې سړي ماینه طلاق نه ده، خپله ماینه ده والا دی بیایي. نو باچا چې دا آیات مبارک واورېدی نو بیا یې وویله هغه عیسی ابن موسی الامر کما قال الرجل، امر هم دغه دی لکه دغه سړی چې وایي. ځه ولاړ شه خپله ماینه دې بوځ، هغه طلاق نه ده. او ماینې ته یې وویله چې ځه اطاعت د خپل مېړه کوه ولا تعصیه، بیا نافرماني مه کوه. نو ښځه پر ده باندې طلاقه نه شول. نو انسان احسن د ټولو اشیاو الله جل جلاله پیدا کړی دی. او بل دا دی چې الله جل وعلا دا انسان په احسن خلقت کې پیدا کړی دی، باطنا و ظاهرا. په باطن کې هم دغونه ښایسته دی، لکه څنګه چې په ظاهر کې ښایسته دی په باطن کې هم دغه سره کم ښایست لري. چې یو د انسان په خپل سر کې په باطن کې چې کم صلاحیتونه موجود دي په هیڅ کې نسته، او په سینه کې د انسان چې کم شی را جمع کیږي دا هیڅ مخلوق نه لري. د هغه رقم نس د انسان دی چې کم معده پکښې ده، کم نور حواس او کم قواوې د دې نس څخه و انسان ته بیا په پیپو په رګو په دې کې نقلیږي. بیخي یو عجب یې جوړ کړی دی، لاسونه دي، پښې دي، دا ټوله داسې ښایسته دي. نو ځکه چې فلسفه پوهان د دنیا وایي عالم اصغر چې دی دا انسان دی، او په ټولو مخلوقاتو کې چې کم شان سته هغه جمع دی په عالم اصغر کې چې انسان، یعنی په ټولو مخلوقات کې چې کم شان خدای پاک پیدا کړي دي د دې ټولو انواعو هغه شان چې را جمع کړي هغه شی په انسان کې موجود دی. یعنی ډېر مخلوق خدای پاک لري یو نوع یو شی په هغه کې جمع وي، خو په انسان کې د دې ټولو شان جمع دي. لکنه انسان چې دی د دې مقوماتو څخه غافله دی، د خپل ځان په اهمیت باندې نه پوهېږي، او اخر دی راولاړ سي دا خپل اصلیت بدل کی په یو خراب شي باندې بعمل هواه و شهواته، چې د عمل په خپل هوات شروع کی او په خپل شهواتو پر لار باندې ولاړ سي. دې ته نه ګوري چې رب جل وعلا څونه ښایسته پیدا کړی یم، څونه مصارف په ما سوي دي، د بسته علم د بسته مخلوقاتو اسباب ټول خدای پاک زما په جسد کې رایښي. نو زه ولې داسې وکړم چې یو د انسان داسې نه ده چې په دې کې کوم اسرار و ځایونه منطقي دي، چې په دا خپل یو فکر متوجه کې د دنیا ټوله په دا خپل فکر کې په یو غړي کې ته راجمع کولی سي، فکر پکښې والی سي، آخرت ټوله راجمع کولی سي په دا خپل فکر کې. څونه تیز فکر دی د انسان، نو دا څونه لوی نعمت دی چې فکر یو انسان ولري دنیا و آخرت پکښې راجمع کولی سي. عقل چې بل شی دی څونه ښایسته شی دی،
یو انسان که عقل ونه لري نو په لیونۍ به بره بله په بازار کې ځغلي نو دې ته بیا انسان ویل کېږي د یو عقل خلا دا ده چې انسان که سره انسان وایي دا لیونۍ دي هسې چې وکړل هغه یې وکړل تا ته چې خدای پاک عقل در کړی دی چې پر شهواتو او پر دې شیانو باندې مصرفه یې په بغض عناد او عداوت کې استعماله یې ټول عمر دا اوس کې زموږ پکتیکا او خواته تللي ول پیر صاحب مبارک د خپلو مریدانو باندې ګرځېدي دا 20 کاله نه و رغلی نو دا خلک چې سترګې جد کوي دغونه خلک ورته راجمع سوي وو او دا ټولو چې به ولیدی مازي داسې په بوغو به یې ژړل حتی بعضې به غزار شول که سره د خوشحالۍ اتڼونه کول وایي دا خو زموږ د نبي علیه السلام بارک اولاد دی پر د اولاد یې دغونه عاشقان و چې سر و مال یې ټوله بربادوي نو دا بیا د نبي علیه السلام بارک ته څونه مینه وه څونه محبت پې و نو دغسې سوچه ایمانونه ډېر مفید دي دغسې خلوص دغسې صفایي خپل خدای او رسول سره محبت دا سړی یو کمال ته رسوي او خدای پاک چې دا تا ته کم حس عقل فکر دغه در کړی دي د داسې دپاره دی چې داسې استعمال کړي نو کله کله داسې خلک وي ځان ته ډېر پوه وایي په موږ کې دا پوهان ډېر دي خو هغه ډېر ناپوه خلک دي حتی د ملا صاحب تبلیغ ته نه کښېني د خپل مسجد ملا صاحب د بل عالم دغه ته نه کښېني دا ټولو ځان ښه بولي د عالم تعظیم نه کوي د یو پیر و سید و ښه سړي تعظیم نه کوي ځان در ټولو اعلا بولي مګر دا در ګردو ناپوه دي دا خلک دی تمیز نه راولي د ښو د بدو نبی علیه السلام مبارک زما د اولاد سره بغض نه کوي الا المنافق منافق کوي نو هغه صفت څخه دا خلک خلاص حتی وایي موږ د دا پیر صاحب په نامه باندې پسونه په درمه کې پرېښي چې بیا ورکوو د یوه کاله در بله کاله دا زموږ خلک دا پسه په لښته نه وایي وایي دا د پیر صاحب پسه دی دا پسه نه وایي داسې سوچه ایمانونه او داسې صفه سوچه محبت دغه سړی یو کمال ته رسوي موږ خلک دا ډېر چې پوه سي اخر پای د عقل سي د ډېر پوهي و اخوا ته د عقلي ده دا کله چې دی ځان ته وایي زه پوه یم خپل ملا یې هم د ناپوهي شک کوي زموږ خلک کندهار ده درښې وم بغض را پکښې کې دي عداوت را پکښې کې دي الا حسدونه سره کوو داسې صفتونه دي چې هغه د سړي نیکۍ سره بربادوي هغه اخلاص ماده هغه لوړوالی هغه اعتماد دا په موږ کې ډېر کم دي چې هر چا ته کښېني ځان افلاطون بولي خو دا ډېر چې ځان پوه بولي هغه ناپوه سړی دی نو د دغو عقلو کې څه مش نشته تاوان دی عقل یې خراب دی د دغو خلکو نو اخلاص پکار دی د خپل خدای او رسول سره ساده ژوند په ټول دنیا کې داسې اوبه غرونه لا تک شته چمنان کاریزونه ولې ډکې ډکې بهیږي رودونه بهیږي کندهار کې باوړي لا وچ او په دغه موږ نه پوهېږو چې دا ولې داسې دی پر موږ باندې توره شپه ده اصل علت سړی شاوخوا وګرځي باره بیا د خپل خلکو خپل ځان ورمعلومېږي چې دا نورو ولایاتو کې دا خلک څونه مخلصین دي یعنې د نبي علیه السلام مبارک یو اولاد یو سید دي ځان و مال ټوله تر قرباني کوي ژاړي داسې اتڼونه یې په ولا کول سپین ږیرو خلکو د خوشحالۍ سره داسې ورته خوشحاله اخلاص لري دغه شی په منځ کې نه لري سره یو د بل چې پیر صاحب مبارک به سره په ځای کې میلمه و 3 کلي 4 کلي خلک به سره راټول شول بس دا اوړه به هم تقسیم کړله ټولو په هر کور کې به ډوډۍ چا وستا کته پخول در وستا کته غوښې به هم دغسې ګرد سره پخول چې وخت ډوډۍ به راغله ګردو به ډوډۍ رایستل یو اتفاق و اتحاد لکه د یوه کور خلک داسې وو او دوی به راجمع سوي وو 300 کوره 300 کوره به وو دا ګردو به ډوډۍ کړې دا ګردو به برخه پکښې اخیسته ته زموږ 5 نفره دلته په اتفاق په کندهار کې چې راسې زموږ یو مېلمه راغلی په د مسجد کې 5 نفره کوره راسې زموږ هغه به شی راوباسو نیک ستا مغزه خراب دی نو داسې ډېر شیان په موږ کې چې د باندې ووځو بیا دا زموږ خپل حال معلومېږي چې ولې پر موږ بارانونه نشته دا کلونه کلونه کېږي دښتونه غرونه د ګردو خلکو دا تک شنه دي دغسې د شپې یخه هوا به وه چې توس به م پر ځان اچوي د ورځې ګرمي نه وو یخي ته هېڅ ضرورت نه وو یخې اوبه یې وه د سړي غاښونه څانګې پر کول او په موږ کې دغسې قیامت دی
ګرمي په موږ کې، اوبه نسته په موږ کې، ناجوړۍ په موږ کې، نوشان په موږ، په سوو کلي وه، په سوو خلک وه. په کال هغه وایي موږ ډاکټر ته کښېنستلي لا نو چې ګولۍ چې شته، دوا چې شته، نه مو کړي چې دا شیان. داسې خدای پاک ساتلي. نو خدای دې موږ تاسې خلک ټوله داسې هدایت کړي دا چې الله جل وعلا موږ تاسو ته ښه تقویم، ښه عقل، ښه سینه، ښه فکر دا ټوله راکړي دي. خو موږ د هوا پر لاره باندې ولاړ شو، د شهوت پر لاره باندې ولاړ شو، خبره دغه شی راسه جوړ کړي چې ځان در ټولې دنیا پوه بولو، خو هغه موږ ناپوه یو په حقیقت کې. او هغه سړی ناپوه دی چې خپل خدای او رسول نه پیژني، خپل د خدای او رسول سره محبت نه کوي، خپل د خدای او رسول اطاعت نه کوي، دا سړی په هغه اوله درجه کې ناپوه سړی دی. نو خدای دې مو هدایت کوي، خدای دې مو پر حق لار برابروي. دعوې کوو خو نو کې خلاوې سختې را پکښې کېدي. خدای دې دا خلاوې موږ ستاسې د کندهار خلک په ډېرو صفتو ښه خلک دي، بعضې صفتونه دغه حسد و بغض و عناد، تن په تنهایي ژوند دا اوس را پکښې شوه سوي دي چې هېڅ څوک نه منو، نه د چا سره مجلس ګډېږي. تن په تنهایي ژوند، بغض و عداوت و دغه شیان پکښې ډېر دي. نو اوس چې الله جل جلاله دا انسان داسې ښایسته پیدا کړی دی په احسن تقویم کې چې دا ګرد حالات موږ وویله. ثم وروسته د نامر ردوه هو دا انسان چې هغه بد انسان وي، ناشکره انسان وي، اتباع د هوا کړی وي، د خپل نفسي خواهشاتو پر طرف روان وي، اسفل سافلین په لاندې طبقه کې د دوزخ یې اچو. دا یې ده الا خو بیا نه اچو په سافلین دوزخ کې، په لاندې دوزخ کې الذین هغسې کسان آمنو چې دوی مؤمنان دي وعملوا الصالحات، عمل د نیکیو کوي، فلهم اجر غیر ممنون، دی لره مزدوري ده غیر ممنون قطع کیږي هم نه، دا به روانه وي. او بعض علما وایي ثم رددنا مجردوه دا انسان اسفل سافلین په هغه ضعیف عمر ته یې راولو، کلان سالی کې چې باره یې په هېڅ سر نه خلاصېږي، دې حد ته یې رارسوو. نو باره خو لمنځونه و حساب و کتاب هم باره سره ختم سي، سم یې نسي کولی. الا خو بیا دغسې اسفل سافلین کې نه پرېږدو الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې دوی مؤمنان دي، عمل صالح کړی دي، فلهم دی لره اجر مزدوري ده غیر ممنون قطع کیږي نه. د رب جل وعلا فضل و کرم ډېر لوی دی، رحم، شفقت، مهرباني زیاته ده پر خپلو بندګانو. نو یو انسان چې ټول عمر په عبادت کې ځان ستړی کوي او بیا ضعیفه سو، شی په وسه نه وپره، نو باره څه شي کېږي؟ هغه ثوابونه رب جل وعلا درته ورکوي، غیر مقطوع دي، قطع کیږي نه. ثوابونه په ځواني کې هم روانو، کهولت کې هم روانو، شیخوخت کې هم روانو، اوس بیخي کلانسالي ته ورسېدي، خدای پاک هغه ثوابونه پسې ورکوي، قطع کیږي نه. دا به دوی ته وي دا ثوابونه، د هغه کسان چې دوی مؤمنان دي او عمل صالح والا خلک دي، فلهم اجر مزدوري ده غیر ممنوع قطع کیږي نه. فما یکذبوک، نو په چی سره دوی تکذیب کوي کستا؟ فما په چی سره یکذبو تکذیب کوي ای کافرانو کستا بعد وروسته د داسې واضح دلایلو بالدین، په ورځ سره د جزا او د حساب او د کتاب چې داسې ښایسته حجتونه موجود دي او بیا هم تاسې تکذیب کوئ. نو فما یکذبوک تکذیب فما په ای شیء چې داسې احسن تقویم کې انسان الله جل جلاله پیدا کړی دی بیا ارذل العمر ته ګرځوي. نو فما یکذبوک چې شی کوم شی باحثه کړی یې که ته او کافره څه تکذیب کوي کستا بعد وروسته در دې بالدین چې دوی تکذیب په ورځ سره د جزا کوي، د حساب و کتاب کوي، یا در داسې حجت واضحه کوي، نو هېڅ دلیل نشته دلته. نو الیس آیا نه دی الله جل جلاله باحکم الحاکمین، دی ښه حکم کوونکي د حاکمانو، اقضى القاضین هغه ښه قضا کوونکي د قاضیانو، ښه حکم کوونکي د حاکمانو. نو دا چې خلاص نبی علیه السلام مبارک وایي نو فلیقل بلا، نه دی خدای پاک احکم الحاکمین، تس به وایي چې بلا و ان علی ذلک من الشاهدین. نو که نفلي لمونځ خو د هغه په خوله پسې سړی ورسره ویلی سي، او که نفلي لمونځ نه و نو بیا هغه دی سړی په زړه کې به بیا دغه وایي
هغه حدیث شریف دا د امام ترمذي نقل کړی دی فاذا قرأ احدكم كم وقت يوستاتي وتين وزيتون فاتى على اخرها اخر تراسي اليس الله باحكم الحاكمين فليقل وجوي بلا وانا على ذلك من الشاهدين دي جوای چې ودا غسدي وزه چې يم پر دې باندې شتره شاهد يم شاهدي ورکوم. نو دلته بیا دوه حالات وس راځي چې خدای پاک هغه کافر اسفل سافلین ته ګرځي او په بد شکل کې جوړوي. دغه احسن صورت چې خدای پاک په دې دنیا کې ورکړی دی شکر ادا نه کوي دی سړي، نو هغه دغه ښایسته صورت په بد صورت باندې بدلیږي چې د ټولو مخلوقاتو به د صورت بدل او بد وي. ولې به وي؟ لعدم شکره تلک النعمه وعمله بموجبها. نیستوي شکر دغه صورت نه ادا کړی د دې نعمت چې خدای پاک دا انسان ته څونه ښایسته صورت ورکړی دی او عمل په هغه موجباتو سره خپل ونه کوي، نو ځکه په بدترین صورت کې په ورځ کې د قیامت را پاسیږي. او مؤمن مسلمان فرمانبردار بنده د خدای پاک چې وي هغه چې ستګه په دې دنیا کې په ښایسته صورت کې وي، په آخرت کې در دې او یا چند ښایسته وي. امام بخاري او احمد و ابن حبان په روایت سره د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه دا حدیث را نقل کړی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا مرض العبد كما وخت مریض یو بنده ش بنده وي او سافر یا سفر وکي كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. خدای پاک دې ته لیکي په مثل د هغه چې د عمل کوي چې دی جوړو او مقیم په خپل کور کې. نو ځکه چې د دې اجرونه چې غیر مقطوعه دي، نو نبی علیہ السلام بارک صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر اعمالکم ادومها. خیر د اعمال استاسي هغه دوامدار عبادت استاسي دوره پکاته کوه ټول عمر کوه. بیا کته نه جوړی سي مسافر سي حالت هم درسیش ټول عمر ذکر کوه ټول عمر تلاوت قرآن کوه. تاسو مکو لکه دروژې صوفي چې یو پروژې کې صوفي قرآن وایي بیا نه وایي، یو پروژې کې شرک وظیفي او نفلونه کوي بل وخت نه کوي. دا دروژې صوفیان به د ځان نه جوړوي. نو داسې به نه وي. دا ګټه دا ده چې بیا د ثوابونه ستاسې نه قطع کیږي. بل حدیث کې امام طبراني را نقل کړی دی راوي شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه دی ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه فرمایله چې الله جل جلاله فرمایي اذا ابتليت عبدا من عباد مؤمنا چې زه گرفتار کم ازمایش وکم د یو بنده د خپل بندگانو څخه چې هغه مؤمن مسلمان وي، نه جوړی پراولم سردرد پراولم مسکنت پراولم بل یو مشکل ورته راولم یا د مال یا د اولاد یا د ځان فحمدني على ما ابتليته، بیا هم دی الحمدلله ما ته وایي پر هغه شي چې ما دی مبتلا کړی ما فقیر کړی وي مسکین کړی مې دی الحمدلله وی راته وایي، بیا ما شکرونه وایي. ما نه جوړی کړی پر هغه سره بیره دی الحمدلله وی راته وایي. زما سره نه ناراضه کیږي. نو فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. بيانو كم وقت دی جوړ سي لا ځای سره پاسیږي داسې خدای پاک د ګناه څخه پاکي لکه د مور چې تازه وزیږي کوچنی مؤمن څونه پاکي داسې خدای پاک څخه پاکي. دغه ابتلا او ازموینه کې د رب جل وعلا د ځان داسې کامیاب کی چې هر شی وي الحمدلله نشکری نه کوي نافرمانی نه کوي. دا حال نه وي. زموږ د خلکو څه بې تابوی شروع دي چې هله کاروبار نشته هله پیسې ولاړلې هله داسې دي و داسې صبر نه کوي الحمدلله نه وایي پر خپل ژوند باندې. نو د دغه مسکنت د دغه مشکل دغه ناجوړي چې دا خلاصه سي لکه دی چې تازه د موره پیدا شوه سي رب جل وعلا پاکي. او الله جل وعلا ورته فرمایي اني انا قايدت عبدي هذا وابتليته فاجر له ما كنتم تجرون له قبل ذلك. ودغه بنده خو ما چې ما گرفتار کی ما ازمایشت کی ما ناجوړی کی خود از ما حمد و ثنا ویله تاسو کاش کی دل راغه مزدوری هغه ثوابونه چې مخکې دی وو هغه یې کوله مخکې دی جوړ نه پلونه کول وظیفه کول ترجمه کول ذکرونه کول وس ناجوړی سو الله جل وعلا ملک توای ور کاش کی هغه ثوابونه چې الله تمور کول وس دی پروتین ناجوړ دی نیز کولای ور کوی په عمل امه کې ور لیکي هغه د هر یو عبادت مکمل در لیکل کیږي استاد نه جوړی ثوابونه بلا بد.
او داسې هم راځي ابن ابي حاتم رضی الله تعالی عنه په روایت سره د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا حدیث را نقل کړی دی. اذا کبر العبد، خدای پاک فرمایي چې کوم وخت زما بنده کلانساله سو وضعف عن العمل، د عمله څه ضعیف وسو، په وسه یې نه وه پوره. زموږ سپین خو بیا هم زور وي، دین دوسته خلک دي، بیا هم هغسې دغه جوماتونه کوي، هغسې وظیفې کوي، راغله ضعیف ویمه په تکلیف یې خو کوي، خو کیوه نه کي پر ځان دا سپین ږیري. خدای پاک خپله فرمایي چې دا خو د عمله څه ضعیفه سو. کتب له اجر ما کان یعمل فی شبیبته، خدای پاک عمل دته لیکي چې مخکې د په خپله ځواني کې کوم عمل کاوه، هغه ټوله په دا سپین ږیرتوب کې پسې ورکوي. دا د رب جل وعلا هغه مرسته ده، کومک دی. دا خو در یو وخته پورې دغسې دی عمل نشي کولی، خدای پاک یې ثواب ورکوي. دا د ځوانۍ عبادت دوامداره دغه ګټه ده. او بیا چې ښه پسې در اویاو کالو بعضې علما وایي در اتیاو تیر سي، بیا نو داسې کېږي بدۍ چې کومې ځینې کېږي یوه نه پسې لیکل کېږي، نیکۍ چې کومې د دی لري هغه په ډېرو چندیو الله جل جلاله ځینې قبلوي او دته ثوابونه ورکوي. نو دغسې چې دا بنده ضعیف پسې دغه رقم عمل ورسره کېږي، چې دا علما وایي چې تاسې په ځواني کې خپل تادی کلک کوي، عبادتونه کوي، کوششونه کوي. خو د ځوانۍ عبادت چې ته کوې دا سره زر دی. ولې سره زر دی؟ هغه سپین ږیري م عمل کوي چې م عمل کوي، ګټه یې دغه ده چې ته سپین ږیري سې، هلته هم خدای پاک ثوابونه درکوي. سره زر خو داسې مال دی چې هلته یې کښېږي خپله ګټه کوي. د ځوانۍ عبادت داسې عبادت دی چې خپله ګټه کوي، ته سپین ږیري سې، هغه ثوابونه د ځوانۍ در روان دي. نو دا د الله جل جلاله فضل و کرم دی. او کوم سپین ږیري چې په لړو چټوټوالي کې ځواني تېره کړې وي، هېڅ بې عبادته یې تېره کړې وي، نو بیا سپین ږیرتوب کې هم دغسې شی، خو بیا کولی هم نشي. نو الحمدلله بیا هم چې موږ تاسې د سپین ږیري ګورو، زموږ تر ځوانانو از روی عقیده، از روی عبادت، از روی عزم، از روی عقیده ډېر د دې ځوانانو پیش دي، ځکه دوی د نبي علیه السلام مبارک قرن ته نږدې دي. ډېر ښه سپین ږیري موږ تاسې لرو. البته بعضې کسان شته چې هغه ډېر کم وي، نو هغه بیا داسې ځوانان در دوی صوفیان یې، ځوانان در دوی ښه عبادت کوي، دوی نه ځوانان باحثه کوي او نه خپله داسې عمل ته ملا تړلي وي چې ځوانان اقتدا پسې وکړي. او بل ځای راځي د ارذل العمر ته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت امام حاکم بیهقی فی شعب الایمان کې ټول دا حدیث را نقل کړی دی. من قرأ القرآن لم يرد الى الارذل العمر، کچا قرآن وایا قرآن خوانه سړی و هغه و ارذل العمر ته نه ردیږي، ثم رددناه اسفل سافلین ضعیفه یې. بل ځای کې راځي کچا قرآن حفظ کوي و ارذل العمر ته نځي. او دغه صفت په علماو کې ډیر موجود دي. اوس ګوره د دنیا ساینس پوهان دي، هره بلا چې وي چې د نویو کالو سي بلا صفر سي، کله په اویا و شپېته کلنۍ کې لا کار خلاص. مګر داسې علما ډیر ستا په نوي کلنۍ کې دي تصنیفونه کړي دي. اوله بېلګه زموږ د وطن مولوي عبیدالله ایوبي مرحوم، خدای دې وبخښي، دا د نوي کلنۍ لوړې عمر تللی و، مګر تفسیر ایوبي په 19 جلده کې جوړ کړي چې موږ تاسې په خپل وطن کې هم دا د نمونه لرو. داسې نو په تاریخ په کتابو کې تاسې وګورئ د دین علما ډېر داسې تېر سوي دي چې په اتیا کلنۍ کې په نوي کلنۍ کې دوی تصنیفونه کړي دي، خو دوی اهل د قرآن دي، قرآن خوانده وه په ژوند کې، د قرآن سره یې مینه و محبت و قرآن یې وایه. نو دوی ارذل العمر ته نه دي رسېدلي، د دوی لا هغه دماغي قوه نور هم قوي کېږي، هغه حالت ته نه رسېږي چې په هېڅ یې سر نه خلاصېږي، شپه ورځ نه پېژني، اودس لمونځ دا نه پېژني. نو ډېر علما داسې کلانساله پر مانځه باندې په ولاړې راخلاص سوي دي، مړه سوي دي، پر سجده باندې وفات سوي دي، پر اتحیات وفات سوي دي، ټول عمر یې د خدای په لاره کې تېر سوی. نو دغو خلکو ته خدای پاک ارذل العمر ته هم نه رسوي، بیا هم خپل تجارت د اخرت یې دغسې په کار اچولی پر مخ روان وي، در مرګ در ساعته پورې دوی د خدای پاک د دین په خدمت باندې اخته وي. نو خدای دې مو وساتي د اسفل سافلین دوزخ څخه،
ارزل العمر څخه نبی علیه السلام مبارک پناه غوښتې ده. خدای دې موږ تاسې هم وساتي. وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.